فقیر او گناهگار امتی دینن راغلی ستار روزی ورکی ولار د سلام واخل پیغمبرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا الرجل وقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمة يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. د دعا د قبلېدو دپاره لومړنی شرط دا دی چې انسان به دا نه وي چې ډېرې دعاګانې مې وکړي او قبول یې نه شي. نه دعاګانې به انسان بیا بیا کوي بیا بیا یې کوي نو دعا به نه پرېږدي. او دویمه خبر دا ده چې د دعا د قبلېدلو لپاره چې د الله تعالی اسمونه صفتونه په دعا کې ذکر کی او بیا خاص کر هغه اسم د الله تعالی ذکر کی چې هغې ته اسم اعظم وي لوی وي. نو په دغه حدیث کې د دغې بیان دی. انس صاحب د د رسول علیه السلام سره د پیغمبر علیه السلام سره ناست دی. یو سړي لمونځ کوو بیا دې سړي دعا وکړه نو په دعا کې څه وي دغه ټکي ګوره یاد کړئ دعا دپاره ښه. نو وویل دې سړي اللهم ای الله انی اسألک زه سوال کوم دستانه بأن لك الحمد د دې په وسیله چې بېشکه ثابت دی تا ته حمد و ثنا لا اله الا انت نشته لایق د عبادت غیر دستانه المنانو چې ته احسان کوونکی ښېګړه کوونکی په موږ باندې په مخلوق باندې بدیع السماوات والارض بنقشې بمثاله پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو ذوالجلال والاکرام ته صاحب د هغې صفاتو چې هغه ستا سره لایق نه دي. ذوالجلال ته صاحب د لویۍ د نزاحت او د پاکوالي د نقصاناتو او د عیوبونه والاکرام او ته صاحب د هغې صفاتو چې په هغې باندې ته خلقو سره احسان کوي ښېګړه کوي ته د ښېګړه کوونکی یا حیو ای همیشه ژوندی دایم او ابدي یا قیوم ای همیشه برابرونکیا او انتظام کوونکیا د ضرورتونو د حاجت او د ضرورتونو د عالم. نو دغه دعا ده ښه چې اللهم نه واخله تر دې حی یا قیوم پورې. دې سړي دغه دعا وکړه نو رسول علیه السلام پیغمبر علیه السلام لاصحابي خپلو ملګرو ته اتدرون بما دعا آیا تاسو پوهېږئ چې په څه الفاظو سره دې سړي دعا وکړه؟ قالو دوی الله ورسوله الله او د الله رسول پوهېږي چې په کومو الفاظو او په کومو کلماتو د دعا وکړه چې څومره قدر قیمت لري. قال پیغمبر علیه السلام چې والذي نفسي بیده قسم په ذات چې زما روح دغه په لاس کې دی یعنې قسم په الله. ګوره نبي علیه السلام قسم چې قسم په الله لقد دعا الله دې سړي غوښتنه وکړه د الله تعالی نه د خپلو حاجتونو باسمه الاعظم
په نوم د الله چې هغه لوی نوم دی د الله په لوی نوم باندې د الله نه دعا وکړه الذي هغه لوی نوم اذا دعا به کله چې دعا وکړئ شي په هغې سره د الله نه به په هغې اجابا الله تعالی قبلی و اذا سئل به کله چې د الله تعالی نه سوال وشي په هغې اعطوان ورکوي دا حدیث چا راوړی دی ابو داود ترمذی نسائی رواه ابو داود والترمذي والنسائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ